السلام علیکم ګران شاګردانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. راځو د نن سبق ته. د نن سبق چې دی هغه د انګلیش سپیکینګ دپاره شارټ یعنې لنډې جملې دي. ډېرې لنډې جملې خو ډېرې موږ زیاتې استعمالوو، ځکه د دې زده کول ډېر لازمي دي. دا په 40 ساعته ژوند کې موږ بیخي ډېر استعمالوو. راځئ دا راسره وایستئ. دغه الفاظ معنی به هم ته کې زده کړئ، نوي وړزونه به مې، د جملې به هم سي، تلفظ به هم سي. راځئ زه یې وایم، تاسو هم په زوره راسره واورئ، وایاست چې ژبه مو پر واوړي. Don't shout. نارې مه وهه. Don't shout. Bring me some water. Bring me some water. یو څه اوبه راوړه. ماته یو څه اوبه راوړه. Make the bed. Make the bed. ځای هوار کړه. نه څوک ویدېږي باندې. دا جمله ډېره سخته ده چې د ډېرو ملګرو نه یې زده سټوډنټ. Don't bother him. Don't bother him. دی مه پریشانه کوه. دی مه په عذابوه. bother پریشانه کول ته وایي. Accept the changes. بدلونونه ومنه. Accept the changes. په کاروبار اداره کې چې نوي بدلونونه راسي نه موږ دا ومنه. Stop shouting. Stop shouting. نارې ودروه. نارې ودروه. Walk slowly. Walk slowly. سوکه سوکه ولاړ شه. It is great. It is great. دا ډېر ښه دی. Very well. Very well. ډېر ښه. Catch. Catch ونیسه یا catch it دا ونیسه. Not him. Not him. ده ته نه. دی نه. Right here. Right here. خاص کر دلته. خاص دلته پر دې ځای باندې بس دلته. Right there. Right there. خاص هلته. ټیک هلته. چې موږ یو خاص پر هغه ځای باندې نه، خاص پر هغه ځای. Here دلته. Right هلته هغه ځای. Don't disturb. Don't disturb. پریشانی مه کوه. پذیبېدل مه کوه. Do your work. خپل کار وکړه. Do your work. Go to school. Go to school. سکول ته ولاړ شه. Talk to me. Talk to me. ما ته خبره وکړه. زما سره خبره وکړه. Go there. Go there. هلته ورشه. Look over there. Look over there. هلته وګوره. Stop here. Stop here. پر دې ځای باندې ودرېږه. Look ahead. Look ahead. مخته ګوره. Turn right. Turn right. رسته خواته واوړه. رسته لاس ته پر سړک باندې. Turn left. Turn left. چپه سایډ ته واوړه. Keep right. Keep right. رسته خوا ونیسه. په رسته خوا پسې درځه. Keep left. Keep left. چپه خوا ونیسه. چپه خوا ته پسې درځه. اس کار د دې څه پوښتنه وکړه. Take off. وکاږه. کالي یا Stuff this. Stuff this. دا ودروه. Now wait. Now wait. اوس یې ولوله. Write it. Write it. دا ولیکه. Ignore him. Ignore him. نظر اندازه که. په کیسه کې مه کېږه. باک مه پکوه. Walk away. Walk away. ځینې ولاړ شه. لیرې ځینې ولاړ شه. نو دا زموږ د نن سبق. که مو سبق خوښ شوی وي ویډیو لایک کړئ، کمنټ کې مننه ولیکئ. الله حافظ.